بسم الله الرحمن الرحیم. په نننۍ درس کې مونږ دا زده کوو چې په یوه ویډیو کې مونږ واتساپ بټنه یا فیسبوک یا انسټاګرام یا یوټیوب یا ټویټر یا ټیک ټاک مونږ څنګه اډ کولی شو. فرض مثال یو ویډیو ده، په دې ویډیو کې دا کس خبرې کوي، دا وایي چې که چېرته تاسې غواړئ مونږ سره تماس ونیسئ نو دغه واتساپ نمبر باندې تاسې کولی شئ چې مونږ سره اړیکه ونیسئ، یا په دغه فیسبوک پیج باندې مونږ سره تاسې کولی شئ چې اړیکه ونیسئ. نو فیسبوک پیج او یا واتساپ نمبر دلته ښه یو ښه ټرانزیکشن سره یو ښه افیکټ سره لاندې راځي. نو هغه څنګه تاسې کولی شئ چې اډ کړئ. نو راځو ټول ناول خو دا خبره چې باید تاسو سره موجود وي په پی ان جی فایلز کې، تاسو سره باید که واتساپ وي که انسټاګرام وي که ټویټر وي که هر یو باید تاسو سره موجود وي. اوس دلته ما تیار کړي، دا زه لرې کومه. نو راځم په دې ځای کې یو فولډر زه جوړوم، لیکم پی ان جی فایلز په نوم ما یو فولډر جوړ کړو. نو دې باندې ډبل کلیک کوم، ډبل کلیک. دا ټول ما سره په پی ان جی کې تیار موجود دي. دا ګورئ، د ایمیل لپاره، د ټلیفون لپاره، د فیسبوک، انسټاګرام، هر څه. زه واتساپ بټن اډ کوم دې ځای کې. نو واتساپ بټن دې ځای ته راغله، پی ان جی فایلز کې اوس تیار ما سره شته. دا اوس زه غواړم چې په دغه ویډیو کې دا واتساپ بټن څنګه کړم، په دغه ویډیو کې زه اډ کړم. نو هر څه نه لومړی زه راځم، نو په دې نقطه کې زه غواړم چې دا اډ کړم. په دغه نقطه کې راځم، لومړی زه څنګه کوم، زه خپل ټلیفون شماره مې زه لیکم. فرض مثال 00938 نو دغه ټلیفون شماره ده. فرض مثال دې سره زه دا واتساپ بټن څنګه جوړوم او ښایسته یو ټرانزیکشن سره دا باید څنګه راشي. دا باید لږ کوچنی کړم، نور هم باید کوچنی شي، دونه بس ده. نو په دغه نقطه کې ما سره دا راشي. ښه، اوس راځم ورپسې ما دا پی ان جی فایل ما تیار دلته ایکسپورټ کړی دی، لکه واتساپ. او دا غواړم په دې نقطه کې دی دا شي را سره. اوس زه غواړم د دې پوزیشن څنګه کړم، دې سره برابر کړم. دا لږ زوم کړم او دا هم لږ اوږد شي، دا هم لږ ډیوریشن یې لږ زیات شي. نو دغه واتساپ ده ما سره، ډبل کلیک وکړئ دې باندې، د دې پوزیشن دې ځای ته یې پوزیشن راولي، دا لږ کوچنی کړئ او دا باید د دې څنګه شي. نو دا د دې پوزیشن شو. که لږ کوچنی وي دا نورم غټولی شئ چې لږ څنګه کوي، غټ یې کوي لږ ذره. دا دی. نو دا زموږ سره واتساپ شو، خو لږ بیا غټ دی، لږ به یې کوچنی به یې کړم. دغه دی، دا ما سره واتساپ دی او دا زه غواړم چې څنګه کوم، دې ځای کې ما سره اډ شي. نو دا دی. نو دې ته اوس موږ ټرانزیکشن څنګه ورکوو، افیکټس موږ څنګه ورکوو. نو لومړی غواړم دغه ټلیفون نمبر ته زه ټرانزیکشن ورکړم، دې باندې کلیک وکړئ، دلته افیکټ کنټرول ته راشئ. چې افیکټ کنټرول ته راغلی او چې دا سهار خیر دا وروسته هم راوړلی شي، لومړی هر څه نه مخکې دلته یو افیکټ دی باندې کراپ نو دا تاسې اپلای کوئ، همدغه ټلیفون شماره باندې ما اپلای کړئ. چې اپلای مې کړ، اوس راځم دا کراپ دې ځای کې پیدا کوم. دا دی چې پیدا مې کړ، دلته ګوره ټاپ، لیفت، رایټ، باټم، چې هر طرف تاسې ټرانزیکشن ورکول غواړئ، افیکټ ورکول غواړئ، تاسې ورکولی شئ. نو زه غواړم چې شروع نه دغه ټلیفون نمبر رایټ، ګوره دلته زه د رایټ ټایمر زه اون کوم. ټایمر مې اون کړ، زه وایم چې رایټ نه دی دغه واخلي. ګورئ
ترانزیکشن دی واخلي او افیکټ دی واخلي ورپسې دغه واتس اپ چې کوم یو ده دا هم غواړم دې باندې دا کراپ ور باندې اپلای کوي چې اپلای مو کو هغې نه وروسته راځم دلته دې باندې م کلیک کوم رایټ کلیک مې کو دې ته هم یو افیکټ زه ورکوم ښه منظم دیزي پورې اوس راځم دا چې دې ته اوس ډیوریشن واتس اپ ډیوریشن زه کموم دا د واتس اپ لپاره شو اوس راځم د بل ته ټلیفون نمبر ته نو دا دیزي که ما دې ته ترانزیکشن ورکړه نو دې ته اوس تر دغه ځای پورې دې باندې زه کلیک کوم چې کلیک مې کوم اوس راځم ګورم چې دا څنګه جوړ شو چې موږ تاسو ته څونه سرمایه پکار ده چې امازون کې خپل تجارت شروع کړو دا دی نو په دې ډول دا واتس اپ بټن موږ اډ کړله په همدغه طریقه باندې تاسو کولی شئ چې فیسبوک انسټاګرام ټویټر هر یو تاسو څنګه کوي په دغه طریقه باندې تاسو اډ کړئ